دا پیغمبري منبر دی او زما د خولې نه پکې هغه ګند وځي چې څه وکړم حکم څه په کنځلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په سن 73 کې نو د اختر راغی وړوکی اختر دی قیدیانو پسې کور نه چا پسې وریجې راغلی چا پسې څه راغلی چا پسې څه راغلی مونږ کې یو ملګری هغه پسې چرګان راغله هلک غوړو چې چرګان راغله نو سهار زه د هغې بارک ته ورغلمه چې ورغلمه نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې آواز غوندې آواز تې وځي او وروستو نه یې باد وځي نو ما هغه ملګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چا ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسماتي ځای یې غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو وروستو به ترې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګ ورونه نه دي که نه دي ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس ترې راووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا ویلې ها ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږ تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړي ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو هسې سیل کوو پام غلطه و چې ګورو دا ملا به په بانګونو شروع شي ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدمی نه دې ملا سره ما سړی توب زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او دته یې مخامخ ودرول چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ بیخه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان یې را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ښه ویل دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د فلاني کلي کې چرګان ډېر دي چې په کلي ورغلي دي په چرګانو باندې دا کلي سپي ورپسې شوي چې سپي ورپسې شوي چا ګیدړ نه یې غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلي دي او ګیدړانو منډې کړي
چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني